افغانان احسان فراموش خلک نه دي. افغانان په ملګرتیا کې ډېر ښه تاریخچه لري او افغانان د تاسو ډېر ښه ملګري دي. افغانان د تاسو سره ځانګړې مینه لري. موږ تاسو کله وی خو اقتصادي مشترکات لرو، لبل خو اسلامي مشترکات لرو، مسلمان هیوادونه یو، مذهبي مشترکات لرو، حنفي مذهب هیوادونه یو، حتی د ژبې مشترکات لرو. د موږ په گاوند کې څومره ژبې شته هغه په افغانستان کې هم شته. په افغانستان کې ازبکستان، په افغانستان کې ترکمنستان، په افغانستان کې فارسستان، په افغانستان کې قرغیزستان او په افغانستان کې به قزاقي ژبې هم کارو او شته هم. نو دا ډېر ښه مشترکات دي چې موږ تاسو ته یو ځای پورې رسوي. او افغانستان اراده لري چې د تاسو او د جنوبي اسیا تر مابین، د شمال او جنوب تر مابین د یو ښه پل رول ادا کړي. کوم مشکلات چې اوس موږ د پاکستان ترمنځ راغلي دي موږ ډېر په جدیت سره کار کوو چې دا حل. موږ مذاکراتو ته جدي یو، تفاهم ته جدي یو، حل لاره غواړو او امید ته پرمختګ وشي. امید ته موږ تاسو ښه خبرونه واورو. نو هیله کوم چې د کابل سفر خوندور وي او د کابل سفر نه خوند واخلئ او بار بار کابل ته راسئ.